افغان پیلوټانو له ملا یعقوب مجاهد څخه مننه وکړه او د خدمت ژمنه یې ورکړه. د طالبانو د دفاع وزیر یوازینی شخص دی چې د عام ولس د خوښې وړ خبرې کوي او پر مهمو ملي مسایلو ژمنو او ولس خوښې پاتې کیږي. هغه په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې ټول پخواني نظامي کدرونه چې مسلکي وي ورته په نوي حکومت کې د خدمت زمینه برابروي. هغه ټول هغه محصلینو ته چې په بهر کې نظامي زده کړې کوي ورته هیواد ته د راتلو بلنه ورکړه. له همدې امله د هوایي ځواک یو شمېر پیلوټانو د دفاع سرپرست وزیر له هڅو مهربانۍ څخه مننه وکړه چې له دوی سره ترسره کوي. افغان پیلوټانو د ملا یعقوب مجاهد د څرګندونو هرکلی کړی او هیواد ته د خدمت لپاره ژمنه کړې. موده مخکې د ملا یعقوب مجاهد په هڅو 15 تنه پخواني پیلوټان هیواد ته ستانه او طالبانو له حکومت سره د دندې هوکړه وکړه. هغوی د دفاع وزارت په تشکیل کې د مجاهد غوندې کسانو د شتون څخه خوښي وښوده او د خدمت د دوام خبرې ورکړ. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب په خپل مخکینی څرګندونو کې وویل چې پخواني نظامیان د هیواد سرمایه ده او دوی ټول باید خپل هیواد ته راشي. هغه وویل چې د طالبانو حکومت به د پخواني نظامیانو ډیر عزت او احترام وکړي کوم چې تیر به یې نه وي کړی. هغه بهر ته پر تلو کسانو غږ وکړ چې هلته ستاسې عزت نشته او خپل هیواد ته راشئ. د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکو له خبرو سره یو شمېر کسانو هیلې پیدا شوي ولې په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم د پخواني نظامیانو وهل ټکول او وژل دوام لري. طالب مشرتابه ته پکار ده چې د شخصي عقدو پالونکي له خپلو لیکو څخه وباسي او پر ځای سم کسان په دندو وګماري.